سلامونه ملګرو، زه ورور آغا او تاسو ته د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. د 1990 کلونو په پای کې یو بل توپان راغلی چې په یوه شپه کې مالدار او شتمن خلک سړکونو ته راوستل او هغوی ټوله یې فقیران وګرځول. خلکو نه یوازې خپلې پیسې له لاسه ورکړې بلکې کورونه، دندې، عزت او راتلونکی یې هم تباه سو. دا د هغه وخت کیسه ده چې د ډاټ کام کلمې د جادو په شان باندې کار کوي. لومړی یې خلک په یوه شپه میلیونران کړل او بیا همدغه کلمه د هغوی د تباهي سبب وګرځېدله. دا د ټکنالوژي د هغه توپان کیسه ده چې نړۍ یې نن د ډاټ کام ببل په نوم پیژني. خو که لږ فکر وکړئ نو تاسو به ووینئ چې په راتلونکي کلونو کې هم ورته یو ټکنالوژي توپان روان دی. هر لوی انقلاب له یوې وړې بڅرکې څخه پیلېږي. د ډاټ کام ببل بڅرکه د موزیک په نوم یو کمپیوټري پروګرام و. په 1993 کال کې کله چې انټرنیټ بېرنګه او یوازې په حروفو سره براوزرونه موجود وو، موزایک نړۍ ته یو نوی جادو ور وښودی. دا اولنی ویب براوزر وو چې له حروفو سره سره یې انځورونه هم ښکاره کول شروع کړل. همدا د انټرنیټ د پیل لومړی بڅرکه وه. وروسته انټرنیټ ژوندی سو او بېرنګه پاڼې ورو ورو رنګینې سولې. د دې جادو تر شا یو ځوان پروګرامر و چې نوم یې مارک انډرسن و. هغه او د هغه ټیم پوه سول چې دوی یو لوی کار کړی دی. هغوی خپله کمپنۍ جوړه کړه او نوم یې نیټ اسکیپ پرکښېښودی. په 1995 کال کې نیټ اسکیپ یو داسې کار وکړ چې وال سټریټ او د نړۍ سټاک مارکیټ یې ولړزوي. هغوی پریکړه وکړه چې د خپلې کمپنۍ ونډې پر خلکو باندې خرڅ کړي چې دې ته IPO یعنی انیشیل پبلیک افیرینګ ویل کېږي. په پیل کې د کمپنۍ یوه ونډه په $28 باندې خرڅه سوله، خو کله چې مارکیټ خلاص سو نو د نیټ اسکیپ ونډه ناڅاپه $75 ته ورسېدله او بیا وروسته هغه قیمت په $58 باندې ودرېدی. یوه داسې کمپنۍ چې لا یې ګټه نه کوله، یوازې د یوه براوزر له لارې په یوه شپه کې د $290 کروړو څښتنه سوله. خو دا بریا یوازې د نیټ اسکیپ نه وه. هغه کسان چې په IPO کې یې د $28 ونډه اخیستې وه، د هغوی پانګه په یوه ورځ کې 2 برابره سوه. د نړۍ د پانګوالو لپاره دا یوه نښه وه چې که د کمپنۍ په نوم کې ډاټ کام وي نو ارزښت یې اسمان ته رسېدلی سي، که څه هم ګټه نه کوي. د دې ځای څخه دا فکر پیدا سو چې ګټه مهمه نه ده، وده مهمه ده. یعنی که کمپنۍ ګټه کوي که نه، خو د ونډې بیه یې حتما لوړېږي. نو څه وسول؟ خلکو د هرې هغه کمپنۍ ونډې اخیستل پیل کړې چې په نوم کې یې ډاټ کام و، نه د دې لپاره چې د کمپنۍ له ګټې څخه برخه واخلي بلکې یوازې د دې لپاره چې د ونډې بیه لوړه سي. د نیټ اسکیپ وروسته د ډاټ کام لیونتوب پیل سو. هره ورځ نوې انټرنیټي کمپنۍ جوړېدلې. پانګوالو یعنی هغو کسانو چې په نوې کمپنۍ کې پانګې اچولې په ړندو سترګو یې پر هغوی باندې پیسې وهلې. یو چا د حیواناتو د لوبو کمپنۍ جوړه کړه او نوم یې پرکښېښودی pets.com. بل چا د فیشن دکان خلاص کړ او نوم یې پرکښېښودی boo.com. همداسې webwin.com د انلاین خوراکي توکو لپاره او etoys.com کمپنۍ د لوبو لپاره جوړ سول. کار تر دې پر ورسېدی چې یوازې په 1999 کال کې یعنی په 2 کلونو کې 450 کمپنیو خپل IPO ګانې وکړې. زیاتره یې ډاټ کام کمپنۍ وې. د هغوی ونډې به په لومړۍ ورځ باندې د 80 څخه تر 90% پورې پورته تللې. دا هغه وخت و چې خلک بې له کوم منطق څخه شتمن کېدله. یو عام انسان چې د سټاک مارکیټ په اړه باندې په هیڅ نه پوهېدی، خپله ټوله سرمایه به یې په ډاټ کام کمپنۍ کې اچوله. دې ته لیونتوب هم ویلی سو. خو د هغه وخت د امریکا د مرکزي بانک مشر آلان ګرینسپین دې حالت ته د بې منطقه خوشحالۍ نوم ورکړي. هغه وویل چې په مارکیټ کې حرص ډېر سوی دی او دا د هوا څخه ډکې بوغۍ ته ورته ده چې هره شیبه چاودېدلی سي. خو په هغه وخت کې هر چا غوښتل چې ډېرې پیسې وګټي، نو ټولو به پر هغه باندې ملنډې وهلې. په خلکو کې د OFO یعنی د موقع له لاسه وتلو ویره ډېره زیاته سوې وه. د کمپنیو مشرانو ته خپل ځانونه د فلمو د هیروګانو په شان باندې ښکاره کېدله. یو شرکت و چې نوم یې boo.com و چې د انلاین فیشن شیان یې خرڅوله. یوازې یې په 6 میاشتو کې شاوخوا $188 میلیونه بې له کوم خاص هدف څخه وسوځوله. بل شرکت پکسلون و چې د لاس ویګاس په پرانیست غونډه کې یې $14 میلیونه مصرف کړل. داسې ډېر شرکتونه وه چې نه یې واضح بزنس درلودی او نه هم دومره ارزښتمن وه، خو بیا یې هم ډېرې قیمتي پارټۍ کولې. دا پارټۍ د محصول د خرڅلاو لپاره نه وې بلکې د خپلو ونډو د خرڅولو لپاره وې. دا شرکتونه تر هغه وخته ژوندي وه تر څو چې نوي پانګه اچونکي راتلل. د بیلګې په توګه په جون 1999 کې یو انلاین د خوراکي توکو شرکت د سان فرانسیسکو
په بي ایریا کې خپل لومړی ډیلیوري سنټر خلاص کړ. د دې شرکت نوم ویبوین و چې د ډاټ کام ببل یو مشهوره برخه و. هغوی د آی پی او له لارې 22 کروڑه شیرونه د 15 کروڑ ډالرو په بدل کې خرڅ کړل. له دې پیسو سره یې ډیلیوري موټرونه، ګودامونه او ډیر مرکزونه جوړ کړل. د نوي پانګه اچوونکو د جلبولو لپاره یې د اپل کمپنۍ یو لوړپوړی سړی هم له ځانه سره شریک کړي. دې کار په بازار باندې دا تاثیر واچوي چې د دې شرکت راتلونکی ډیر روښانه دی. دا هر څه چې پانګه اچوونکو ولیدل، نو د نړۍ له هر ګوټ څخه خلکو د ویبوین ونډې اخیستل پیل کړې. د وخت په تېرېدو سره د دې شرکت د ونډې بیه 2 برابره شوه او د شرکت ټول ارزښتونه شاوخوا 1000 کروڑ ډالرو ته ورسېدل. هر څه سم روان و، خو ورو ورو دا غټه بوغي چاودېدو په حال کې و. د ډاټ کام ببل د چاودېدو څو مهم علتونه و. لومړی علت یې د 2000 کال ویره و. د 1999 کال په پای کې په ټوله نړۍ کې د Y2K بګ په نوم یوه ویره خپره شوه. خلکو فکر کوي چې کله کال له 1999 څخه واوړي و 2000 کال ته، نو د زړو کمپیوټر سیستمونه به بیرته 1900 کلونو ته واوړي او هر څه به ګډوډ سي. بانکونه، برېښنا، ترانسپورت، هر څه به خراب سي. خو داسې هیڅ ونه سول. خو دې ویرې په بازار کې سخت تاوانونه پیدا کړل او خلکو د 2000 کال څخه مخکې خپلې ټولې ونډې خرڅول پیل کړې. دا په ډکې بوغي کې لومړنۍ ستن وه. دوهمه ستنه د سود د کچې زیاتوالی و. د 2000 کال د فبروري په میاشت کې ریزرو مشر ایلن ګریسپن داسې پریکړه وکړه چې د سټاک بازار ملا یې ورماته کړله. هغه د سود کچه لوړه. دا معنا چې اوس که له بانک څخه پور اخلي نو زیات سود به ورکوي او که پیسې په بانک کې ایږدي نو زیاته ګټه به اخلي. د دې عمله خلکو پیسې له سټاک بازار څخه وایستلې او بانکونو ته یې وړلې. هغه ډاټ کام شرکتونه چې یوازې په نوو پانګه اچوونکو باندې ژوندي وو، اوس یې زاړه پانګه اچوونکي هم ورو ورو وتښتېدله. او بیا پر دې بوغۍ باندې د ستنې وروستی ګزار د جاپان و. په هغه وخت کې جاپان د ټکنالوژي بادشاه بلل کېدی. خو د 2002 کال د مارچ په میاشت کې جاپان اعلان وکړ چې اقتصاد یې د زوال پر غاړه باندې ولاړ دی. دې خبرې بازار ته دا پیغام ورکړ چې که چیرې د جاپان حالت هم خراب دی نو زموږ به څه حال وي. خلکو د خطرناکو سټاکونو خرڅول پیل کړل او تر ټولو خطرناک سټاکونه کم و. بالکل سم، ډاټ کام سټاکونه. اوس پر هغې د هوا ډکې بوغۍ باندې 3 ستنې لګول سوي وې. د نیسډیک ټکنالوژي شرکتونه په شدید توګه سره راولوېدل. دا حالت د ډومینو یا زنځیري غبرګون په څیر باندې و. د 2000 کال د مارچ په میاشت کې نیسډیک له 15000 پوینټونو څخه پورته و، خو په 2 کلونو کې 80% راولوېدی او یوازې 1000 پوینټونو ته راورسېدی. دا معنا چې که چا 10 لک افغانۍ پانګه اچولې وه نو اوس یې ارزښت یوازې 2 لک افغانۍ پاتې شوی دی. په دې توپان کې شاوخوا 1.15 ټریلیون ډالر یعنی نږدې 2000 کروڑ افغانۍ له بازار څخه ورکې شولې. هغه شرکتونه چې پرون یې ارزښت په میلیارډونو ډالر وو نن د کثافاتو په شان باندې سول. زرګونه شرکتونه لکه ای-ټویز، ویبوین.com، pets.com، boo.com دا ټوله وتړل سول. سربیره پر دې په سلګونه زرو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې. هغه خلک چې پرون یې ځانونه نابغه بلل نن مجبور سول چې خپل مخونه پټ کړي او وشرمېږي. د ډاټ کام خوشاله خوب په یو ویرونکي خوب سره بدل سو. خو د دې تاوانونو له منځ څخه ځینې شرکتونه راپورته سول چې نه یوازې ژوندي پاتې سول بلکې په نړۍ باندې باچاهي کول شروع کړل. د دې شرکتونو نومونه ای بوی، ګوګل، امازون او اپل کمپنۍ وې. ولې؟ ځکه چې دوی یو څه درلودل چې نورو نه درلودل، یو قوي بزنس ماډل. کارپوهان وایي یوازې ډاټ کام شرکتونه ملامت نه و. اصلي مجرمان د پانګې بازارونه، پانګه اچوونکي، بانکونه او وینچران و چې د خپلې ګټې لپاره یې دا اور بل کړي. ډاټ کام ببل د انټرنیټ په تاریخ کې یو ډیر مهم او دردناک درس دی. دا یې وښودله چې ټکنالوژي که هر څومره انقلابي وي د کاروبار بنسټیز اصول هیڅکله نه بدلیږي. خو حیرانونکی دا ده چې ښایي نړۍ له هم د دې 25 کلن توپان څخه څه نه وي زده کړي. نن په 2025 یا 24 کال کې نوې ټکنالوژي لکه کریپټو او ای آی هم د هماغه ډاټ کام د ویرې په شان له ډیر جوش سره وړاندې کیږي. نن هر وړه او لویه کمپنۍ یوازې د ای آی او بلاک چین نوم اخلي او ډېرې لویې پانګې ټولوي. حال دا چې په حقیقت کې ډېر یې له ای آی سره هیڅ تړاو نه لري. د دې ښکاره مثال د بولډر ای آی ده. په 2023 کال کې د ویتنام په یو 15 ستوریزه هوټل کې یو شانداره پارټي جوړه شوه چې د نړۍ مشهور خلک پکې شامل و. دا د یوې نوې ټکنالوژي د پیل موقع وه. هغوی ادعا کوله چې د ای آی په مرسته بې له کوډینګ څخه اپلیکیشنونه جوړولی سي. د شرکت نوم بولډر ای آی و. کله چې دا نوم خلکو واورېدی نو لویو پانګه اچوونکو
لکه مایکروسافت کمپنۍ او سافت بینک کمپنۍ په یوه ورځ کې ورته $250 میلیون پانګه ورکړه. ډیر ژر د شرکت ارزښت 1.5 میلیارډ ډالرو ته ورسېدی او خلکو دا د AI راتلونکی وبلی. خو د دې AI د پردې تر شا بل کیسه وه. د پلټونو پر مهال معلومه سوه چې اپلیکیشنونه په اصل کې د AI لارې نه بلکې د انساني انجنیرانو لخوا په هند، ویتنام او رومانیا هیوادونو کې جوړېدل چې د بولډر AI کمپنۍ پر مخ باندې صرف نوم د AI وو. پر هغه سربېره پر دې شرکت باندې د جیلي بلینک تور هم ولګېدی چې جیلي معاملې یې ښودلې او خپل عاید او ګټه یې ډېره ښکاره کوله تر څو خلک وغولوي. کله چې دا رازونه راښکاره سول دا کیسه بیا د ډاټ کام په څیر باندې ښکاره سوه او اوس د دې شرکت پر ضد باندې په محکمو کې د درغلۍ پلټنې روانې دي. نو پوښتنه دا ده چې آیا موږ له تاریخ څخه یو څه زده کړي دي او که نه، که د یوې نوي له هوا څخه ډکې بوغي پر لور باندې روان یو چې کله به راباندې وچاودي. خپل نظرونه مو په کمنټ کې راسره شریک کړئ. که مو ویډیو خوښه سوې وي ویډیو لایک او شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.